لومړی تاسې دا ویډیو وګورئ. د دې ویډیو څخه وروسته په دې اړه تبصره درته لرو. این محل را پاکسازی کردن، معتادین را بردن به کمپ‌های ترک اعتیاد و با رنگامیزی و با نورپردازی او پل هم نام پل سوخته را تغییر دادن و همین که چند روز پیش یک محفل و یک مراسم کتابخوانی را در روی پل سوخته برگزار کرده بودند. تغییر این فضا برای مردم و شهروندان شهر کابل فوق‌العاده بود. من می‌خوایم نظر شما رو بدانم. شما هم حتما در صفحات اجتماعی دیدید عکس‌های او روز را. معتادین جایی گرفته بود به خاطر از اینکه جامعه جهانی یک قسم بود که چندین بار او را خواستیم که پاک سازی کنیم از اونجا به گونه بود که میگو شما به زور اینا را تداوی نکنید، ما به زور تداوی میکنین، ما کمک نمیکنیم. منتها طالبا که هست چون جامعه جهانی را هم قصهش نیستن که اونا را از اونجا بردن معلوم نیست کجا کردن. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په تیره جمهوریت دوره کې ټول واک د امریکایانو او هغه اشغالګرو و چې دلته افغانستان ته راغلي وو. د دوی یو نظامی قومندان د افغانستان له ولسمشر څخه زیات واک او صلاحیت درلوده او څه به یې چې غوښتل هغه یې ترسره کول. دا هغه وینا ده چې موږ یې ورپورې نه تړو، بلکې دوی خپله په دې اقرار کوي. د اشرف غني لومړی معاون محمد محقق چې پخوانی جنګ سالار هم ده، په یو تازه مرکه کې چې له یو تلویزیوني چینل سره یې کړې وه، ویلي چې دوی واک نه درلوده او هیڅ هم د دوی په وسه پوره نه وه. خبریال له محقق نه په دې اړه پوښتنه کوي چې ولې مو د میلیونونو پوډریانو او روږدو انسانانو تداوي نه کوله، سره له دې چې تاسې ته نړیوالې مرستې درکول کېدې او ډېرې پیسې مو په لاس کې وې. هغه انځور ورته وښوده چې د اسلامي امارت له لوري پل سوخته رغول شوی، نوم یې بدل شوی او هلته د کتابخانۍ یو غونډه هم دایره شوې وه. له دغه ځای څخه ټول روږدي معتادین د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي، سره له دې چې ډېر نشت او کم امکانات دي، خو بیا هم دغه کار شوی ده. خبریال ورڅخه پوښتنه کوي چې ولې تاسو داسې نه کول، په دې اړه تاسې څه نظر لرئ؟ محقق ورته وایي موږ هم غوښتل چې همداسې وکړو، خو هغه څه چې موږ نشو کولی هغه د خارجیانو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کېدله چې موږ یو داسې کار وکړو. که دې خبرې ته فکر وشي چې د دومره یو وړوکي کار لپاره چې د دوی د خپلو مریضانو تداوی اجازه ورته نه وه، نو د سترو کارونو اجازه به څنګه ورکول کېده او د دوی حالات به څه ډول وه. که څه هم محقق دغه خبره دلته د ځان د خلاصي او ملامتیا د لرې کولو لپاره کړې ده او کوم ملامتیا چې دوی ته راجع کېدله هغه یې په خارجیانو وراچوله، خو یو ضمني بل غټ اعتراف دلته یې وکړ، هغه دا چې دوی ډېر بېواکه انسانان وو. حتی د خارجیانو له اجازې څخه پرته دوی نشو کولی یو ادنا کار هم وکړي چې هغه د یو مریض تداوي ده. نو بیا دوی څه ډول ادعا کوي چې دوی یو خپلواکه جمهوري دولت و. هغه د پخواني ولسمشر اشرف غني معاون و چې د اشرف غني په نشتون کې د کارونو ترسره کول د ده په غاړه و، خو ده هم واک نه درلودل چې د یو مریض تداوي وکړي. نو څه ډول د خپلواکۍ ادعا کوي؟ دا د هغه چا حال ده چې ډېر په لوړه درجه غلام و. د ده څخه پرته واړه غلامانو به څه حال و؟ محقق په 2001 کال کې له یو شکېدلي چاپنې او زړو کلوشو سره راغی. خوست تر میلیارډونو میلیونونو پورې ډالر لري چې د سرمایې پته یې هېڅ چاته هم نشته. هغه اوس هم په خارج کې پروت ده او د هوایي مقاومت چغې وهي. خو دا هغه څه دي چې پردي بچیان ورته رالیږي او خپله په خارج کې ناسته او هلته مزې کوي. دا د محقق ښکاره اعتراف ده چې پر خپله غلامۍ یې کوي. په دومره وړوکو کارونو کې صلاحیت نه درلودل او بیا د ډېرو لوړو کارونو ادعا کول، دا یو داسې خبره ده چې یو روغ انسان هېڅکله هم نه مني. سره له دې چې د لښکري په نوم دغه خبریال له ډېرو نورو سیاسینو څخه سختې پوښتنې کولې، خو دلته یې دا پوښتنه ترې ونه کړه چې تاسې څه ډول آزاد او خپلواک وئ، ولې اجازه نه درکول کېدله؟ آیا له دومره لوی مقام او صلاحیت سره هم تاسې دا اجازه نه درلودله چې د خپل یو مریض تداوي وکړئ؟ دوی یو ځل بیا د خیالي مقاومت په نوم راپورته شوي، خو مقاومت هلته نتیجه ورکوي چې خپله په دغه مقاومت کې مسلحانه کار وکړي، خپله قرباني ورکړي. خو داسې نه کېږي چې له نورو پیسې واخلي، نیمۍ پیسې ترې غلا کړي، پردي بچي ته یو څو روپۍ ورکړي او د پیسو په مقابل کې یې راوپاروي. خپله قرار ناست وي، خپله عیشونه کوي، خو پردي بچي په نورو وژني او دا ورته مقاومت ښکاري او دا ورته د هېواد د ازادۍ او د هېواد د ابادۍ لاره ښکاري.